د افغانستان کمزورې لوبو نړیوال هم غوسه کړي دي. سلام او مینه ملګرو، که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. انډرو فیډل د کرکینفو لپاره په سریلانکا کې د خبرونو برخې مسؤل دی. دی په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړی له افغان لوبډلې غوښتي چې د اوسنی روان حالت بدل کړي او له بدیلو لارو کار واخلي. دی وایي د دې ګډوډۍ لپاره بدیل شته. تاسې ډېر فرصتونه لرئ، کولی شئ حالت تغییر کړئ. فرنینډو له افغان لوبغاړو غوښتي چې د شته اسانتیاوو په لړ کې هڅې وکړي او لوبې ښې مخته یوسي. دی وایي ټولې لوبډلې په نړیوال جام کې یو شان سهولتونه لري. د هوټل، د باس او روزنې اسانتیا هره لوبډله لري. دا افغان لوبډله هم لري. باید له دې اسانتیاوو ګټه واخیستل شي او هڅه وشي د بې اتفاقۍ او ګډوډیو مخه ونیسي. په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې څلورو ماتو نړیوال هم حیران کړي او وخت نا وخت د افغان لوبډلې په اړه نظریات ورکوي. فرنینډو وایي تاسې که خپله د توپان مخې ته کښتۍ ورولئ، ملامت څوک دی؟ تاسې باید له ستوني رابډ وهئ او دا کښتۍ له سمندري توپان وژغورئ. نوموړی افغان لوبډله له هغې کښتۍ سره تشبیه کړې چې توپان په مخه کړې وی. نو دلته باید یو ژغورونکی ډله شتون ولري چې دا کښتۍ له هلاکت څخه وژغوري او بیرته عادي او مثبت حالت ته راوګرځوي. دی وایي حضرت الله عزازی فطري وړتیا لري خو له بون سره او شارټ پیچ توپ سره یې ستونزه نه ده حل شوې. نوموړی د افریقا خلاف د حضرت الله عزازي اوټ کېدل ته اشاره کوي. هغه زیاتوي راباډا د ده پر وړاندې په لیګ سټمپ بون سربال وغورځاوه، د ده لوبولو هڅه وکړه او یوازې یو ډګر ساتونکی چې سکویر لیګ کې ولاړ و د ده کیچ ونیو. فرنینډو وایي د دغه شاټ د بریا په کچه پوره کمزوري وه. دی وایي باید زازي ته د دغو توپونو د لوبولو لپاره لارښوونه وشي. د امکان تر حده د لوبډلې دا حالت کمزوری ده او د کرکټ نړیواله شورا بیا هغه لوبډلې په سختې بشپړې غړیتوب کې مني چې ځان ثابت نه کړي. نوموړی وایي د افریقا خلاف د افغان لوبډلې 7 ویکټې خورا ژر ولوېدې. یوازې د راشد خان چټکې 15 منډې وې چې د افغانستان هدف ته یې لږ څه رنګ وروباښه. فیډل وایي دلته د غوروي کمیټه وجود لري. هغه خلک چې په دې اړه تصمیم نیسي ښایي په افغانستان دا اصول ومني ځکه افغانستان ډېرې کمزورې لوبې کړې دي. انډرو فیډل وایي دا ډېره ګرانه ده چې دا لوبډله ولې تر دې ځایه رارسېدلې ده. دې لوبډلې 20 کاله مخکې مزل پیل کړ او دا دې اوس د نړیوال جام په 10 غوره لوبډلو کې ده. په رښتیا هم د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې موږ څه نشو ویلی. د نجیب الله زدران په نه لوبولو انتقاد وکړ. انډرو فیډل د فرنینډو د نجیب الله زدران په کینولو او اصغر افغان په لوبولو هم انتقاد لري. هغه وایي تاسې د افریقا خلاف هغه لوبغاړي کینولی وو چې په منځني برخه کې خورا ښه توپوهنه کوي. د استرالیا خلاف یې 50 ووهله، د نیوزیلند خلاف یې 41 منډې وکړې او د سریلانکا خلاف یې هم 43 منډې کړې وې. دی وایي تاسې د داسې لوبغاړي پر ځای داسې یو لوبغاړی ولوبوه چې هغه یوازې 5 توپونه ولوبول او 5م توپ یې د عمران طاهر زولۍ ته ورغورځاوه او په 0 بیرته دمځای ته ووت. نوموړی وایي دا یوه تېروتنه وه چې نجیب الله زدران یې کینولی و. هغه کاږي ګلبدین نایب داسې انګېرله چې اصغر افغان پخوانی لوبډلمشر او مجرب لوبغاړی ده نو ځکه یې هغه لوبه کې شامل کړ. خو د داسې یو لوبغاړي کینول چې توپوهنه کې د افغان لوبډلې ملا تړلې وي بیا د افغان لوبډلې منډې محدودوي. افغان لوبډله تر 200 منډو هم ونه رسېده. که حالات همداسې وي آیا بیا به ښه لوبغاړي مایوسه نه وي؟ آیا ډګر ساتونکي به افسوس نه کوي او یا بالران به ښه توپ اچونه وکولی شي؟ فرنینډو زیاتوي د افغانستان لپاره داسې شدید وړاندیز نشته چې ولار ومومي. باید بیا داسې کوچني تېروتنې تکرار نه کړي او سم مخته ولاړ شي. انډریو وایي د افغانستان د ډګر ساتنې برخه لا هم د افغان لوبډلې لپاره د وژنې سره کرښه ده. دی وایي اصغر افغان د ترډ مین کې د مس فیلډینګ له امله په توپ ایسارولو کې پاتې راغی او څلوریزه ترې ولاړه. نوموړی خپلې خبرې داسې غځوي رحمت شاه هم کیچ وغورځاوه او توپ په بونډرۍ ولګېد. هغه وایي ډېرې نورې تېروتنې هم وشو چې لوبډله یې باید راتلونکي کې ونه کړي.